پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د لړۍ دوام او پر وړاندې بشري حقوقو د بنسټونو او یو شمېر شخصيتونو غبرګونونه پاکستان ولې افغان کډوال ځوروي، څومره افغانان بندیان کړي او په پاکستان کې څوک د دفاع لپاره شته او که نه، دا ټول جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د وروستیو نامنۍ او بد امنیتي وضعیت وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي امر وکړ چې نور باید په اسلام آباد کې افغان کډوال پرې نه ښودل شي او د هویت ثابتېدو وروسته دې فورا خپل هیواد ته وشړي. دوی د امر وروسته له هغې صادر کړ چې په اسلام آباد کې د پاکستان پوهاني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونو کې نږدې 9 افغان کډوال ونیول شو. اوس په پاکستان کې د دې پیښې وروسته د افغان کډوالو سره زیاتي زور اخیستی او د دې هیواد په بېلابېلو ایالتونو او سیمو کې افغان کډوال نیول کېږي، ځورول کېږي او زندان ته اچول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په روان میلادي کال کې پاکستان 2010 افغان کډوال د هغه هیواد د حکومت له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. یا د اداره په یو راپور کې همدارنګه زیاتوي چې یوازې په 13 اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې 800 افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډسمبر له 11 نیټې وروسته چې کوم افغانان په اسلام آباد کې اوسېږي له پولیسو باید د استوګنې ځانګړې اجازه ترلاسه کړي. دې کړنې یو شمېر نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي چې عوامي ډیموکراتیک ګوند مشر محسن داوړ په اسلام آباد کې د ځینو افغانانو د نیولو په اړه وویل پاکستان د افغان کډوالو نیول او ځورول معمول ګرځولی او دا د شرم وړ دی چې ټول نړیوال قوانین نقضوي. د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان د یاد اقدام په ځواب کې په اعتراضي ډول په اسلام آباد کې خپل سفارت وتړه او د افغان سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي زلمي خلیلزاد وویل پاکستان د افغان کډوالو په نیولو او ځورولو سره تېروتنه کوي او دوی باید له افغان کډوالو سره ښه برخورد وکړي. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ کمنټ کې ولیکئ. له ملتیا نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.